د لومړي ځل لپاره د خوست ولایت د غرنیو سیمو کې د بادامو باغونو جوړول داسې یوه کړنه ده چې خلکو ته یې یو الهام ورکړی. د خوست ولایت د تڼیو ولسوالۍ په ګوها سیمه کې یو شمېر بزګرانو له تېرو 5 کلونو راهیسې د بادامو باغونو جوړول ته مخه کړې چې اوسمهال حاصل ته هم رسېدلی دي. د یادې سیمې بڼوال وایي چې له 5 کلونو مسلسل خواریو وروسته یې ونې حاصل ته رسېدلي. دوی له اړوندو چارواکو غوښتنه کوي چې د اوبو رسونې، درملو او د نیالګیو اړوند موادو په برخه کې دې ورسره مرسته وکړي. تقریبا 100,000 ونه به ایښودل شوي وي، 5 کاله ته یې نږدې شوي دي. هیڅ خپله به ظاهراً که ته وینې چې انشاءالله تعالی نتیجه ښه ده. ویله دغه نیمګړتیاوې لري چې د اوبه کمزوري کې کېدو ابتدا لري، دفاع نشته د خونانو دغه دلوسه بس مینه لګونه خروپه شي. منه سفر حقیقت داسې کمک چې سره کړی وي، خدای دا کمک چې سره وکړو دا دعایي هم په خپل ریپای دي، که سره دو که دعایي دو خپل شخصي جیبونه یې پکې هېڅ چا کومک نه دی سره کړی. سفر دغه بڼونه چې د غرونو په لمنو کې جوړ شوي، اوبه کول د پایپونو له لورې د څاڅکو په ډول ترسره کیږي چې ګڼ شمېر کسانو ته پکې د کار زمینه هم مساعده شوې ده. دلته بوخت کارګر وایي خوښ دی چې ورته د کار زمینه مساعده شوې او په اړونده برخه کې د لا زیاتې پانګونې غوښتنه کوي. دلته خو زه دومره خوشحاله یم چې یو د بادامو باغونه جوړ شول، بل خلکو ته د کار زمینه برابره شوه او بل خال دلته د سترۍ دپاره راځي. موږ دلته راغلي یو، هلته د ترزي باغ دی، نیالګیو ته ګوړي جوړوي، کار پکې کوو. کومک وکړي حکومت نه دا غوښتنه ده چې هغه والا سره کومکونه وکړي، هغوی ته وکړي، کورونه ورته سیخ کړي. په ورته وخت کې د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلین هم د دغو بڼونو پر جوړېدو خوښ دي او ډاډ ورکوي چې په اړونده برخه کې د بڼوالو لاسنیوی کوي. دا د موږ سره دلته رسما صف دی او وخت نه وخت کوشش کوو چې د هغې نه نظارت وکړو، څارنه یې وکړو. نو کوشش کوو چې د هغه ستونزې کې ابیارۍ په برخه کې دي یا د دوا په برخه کې دي یا د نورو مسلکي ستونزې د شخبرۍ کوشش کوو چې انشاءالله رسیدګي ورته وکړو. نو هر کال موږ په تقریبا 250 او 300 جربه ځمکه کې میوهدارو مثمرو مختلفو باغونه جوړوو چې سږ کال هم هغې جملې څخه د املوکو، د مالټو، د ناکو باغونه په مرکز او مختلفو ولسوالیو کې جوړ کړي دي. د یادولو ده چې د خوست ولایت په غرونو کې د جلغوزیو ونو ترڅنګ د څېړیو، نښتر او دې ته ورته ونې په طبیعي ډول راټوکېدلې دي، ولې اوسمهال خلکو پکې میوه لرونکي او غیر میوه لرونکي ونو کینولو ته هم مخه کړې ده.